د ننگرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چاودنه نن غرمه مهال 12 بجې د جلال آباد ښار دویمې امنیتي حوزې اړونده په یوه هوټل کې د قومي مشرانو لخوا په نیول شوي اتاق کې رامنځته شوه. د ننگرهار والي ویان عطاالله خوږگیاني له ډیوې سره په خبرو کې وویل جلال آباد ښار دویمې ناحیې په مربوطاتو کې غرمه شاوخوا 12 بجې د قومي مشرانو په یو استوګنځای کې چې د هوټل په دویم منزل کې اتاق و هلته چاودنه شوې. د دې چاودنې په نتیجه کې 4 مخور شهیدان شوي دي او یو کس ټپي حالات کې دی. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلی. دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې قومي مشران په چاودنو او نورو بېلابېلو امنیتي پیښو کې په نښه کیږي. تر دې وړاندې هم د هیواد ګڼ شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول په جلال آباد کې ګڼ شمېر قومي مشران د وسلوالو لخوا په وسلوالو بریدونو، ځانمرګو او د سړک غاړې د ښخ شویو ماینونو په حمله کې وژل شوي دي. دا په داسې حال ده چې تېره ورځ د ننګرهار ولایت په ولسوالۍ کې د قومي مشرانو عامو ولسي خلکو 12 تنه مړي له یوه ډله ییز قبر څخه راویستل شول چې د هیڅ ډلې پر دې سیمه د واک پر مهال په ډله ییز شکل تر وژلو وروسته په یوې کنده کې ښخ کړي وو. حقمل سادات روان، امریکا غږ ډیوه ریډیو، کابل.